بسم الله الرحمن الرحیم. د لوپیتال قاعده د صفر ضرب لایتنی او لایتنی منفي لایتنی مبهمو شکلونو لپاره. دوستانو، د لوپیتال قاعده د صفر ضرب لایتنی شکل او لایتنی منفي لایتنی شکل لپاره په مستقیمه توګه د استفادې وړ نه ده. ان تاسو نشئ کولی د لوپیتال قاعده د دې شکل او د دې شکل لپاره مستقیما وکاروئ. د لوپیتال قاعده اصلا د دې شکلو لپاره د صفر پر صفر مبهم شکل یا لایتنی پر لایتنی مبهم شکل د دې لپاره ده. نو که چیرې تاسو غواړئ د لوپیتال قاعده د صفر ضرب لایتنی او لایتنی منفي لایتنی شکلونو لپاره وکاروئ، لومړی باید تاسو دا مبهم شکلونه باید لومړی تاسو صفر پر صفر یا لایتنی پر لایتنی ته بدل کړئ. یعنی تاسو باید صفر ضرب لایتنی او لایتنی منفي لایتنی دا شکلونه باید لومړی صفر پر صفر یا لایتنی پر لایتنی شکل ته بدل کړئ. بیا وروسته کولی شئ د لوپیتال قاعده وکاروئ. په دې برخه کې یو مثال مې درته په نظر کې نیولی دی. تاسو دې مثال ته توجه وکړئ. لیمیټ یې اکس تقرب وکړي لایتنی ته اکس ضرب ساین یو پر اکس. دا مثال تاسو په دې کې قیمت گذاري وکړئ، ګورئ چې څه شی راځي. که چیرې قیمت گذاري وکړو د اکس پر ځای لایتنی او ضرب ساین د اکس پر ځای هم لایتنی، یو پر لایتنی صفر راځي او د ساین صفر هم صفر. نو دا برابر د څه شي سره راغلی؟ لایتنی ضرب صفر یا صفر ضرب لایتنی. وګورئ دا مبهم شکل حاصل شو. اوس په دې مثال کې زه غواړم د لوپیتال قاعده وکاروم په داسې حال کې چې د دې وروستی شکل هم صفر ضرب لایتنی دی. نو لومړی څه کار کوم؟ لومړی زه دا شکل دا صفر ضرب لایتنی شکل لایتنی پر لایتنی یا صفر پر صفر ته بدلوم. وګورم چې کوم یو ته بدلوو یا کوم یو ته بدلیږي. نو لیمیټ اکس تقرب وکړي لایتنی اکس ضرب ساین یو پر اکس. که دا په دې شکل باندې ولیکو، لیمیټ اکس تقرب وکړي لایتنی ته ساین یو پر اکس تقسیم یو پر اکس. ساین یو پر اکس تقسیم یو پر اکس. ګوري کله چې تاسو دغه کسر ساده کړئ دا اکس په مخ صورت کې ضربیږي، بیرته هماغه شکل درکوي، یعنی بیرته اکس ضرب ساین یو پر اکس درته راځي. اوس که چیرې قیمت گذاري وکړئ په دې لیمیټ کې، که چیرې تاسو قیمت گذاري وکړئ دا لیمیټ وګورئ، لیمیټ اکس تقرب وکړي لایتنی ته ساین یو پر اکس او ضرب په مخرج کې یو پر اکس. که قیمت گذاري وکړئ دا درته راځي ساین صفر یو پر لایتنی صفر دی تقریبا، او دا هم یو پر لایتنی تقریبا صفر. ساین صفر هم صفر، صفر پر صفر شکل لاسته راغی. اوس کولی شئ د لوپیتال قاعده وکاروئ. د لوپیتال قاعده که وکاروو څه رقم دی؟ د لوپیتال قاعده د صورت څخه جدا مشتق ونیسئ او د مخرج څخه جلا مشتق ونیسئ. اکس تقرب وکړي لایتنی ته د ساین یو پر اکس مشتق نیسم. د ساین یو پر اکس مشتق څه شي درته راځي؟ کوساین یو پر اکس، یعنی د ساین مشتق کوساین رالی، کوساین یو پر اکس او ضرب د یو پر اکس مشتق. د یو پر اکس مشتق منفي یو پر اکس مربع دی، منفي یو پر اکس مربع. او په مخرج کې همداسې یعنې راځو د یو پر اکس مشتق نیسم، د یو پر اکس مشتق هم منفي یو پر اکس مربع دی. دلته به یې درته ولیکم. ګورئ څنګه دوستانو؟ وای مساوي یو پر اکس. دا کولی شئ تاسو ولیکئ اکس په توان د منفي یو. اوس که چیرې مشتق ونیسئ توان ضریب کې ضرب کوئ او د توان څخه یو کم کوئ. اکس دا یعنی د طاقت شکل یې نیولی دی، یو کم منفي دوه راځي، چې دا کولی شو ولیکو منفي یو پر اکس مربع. دا چې څنګه د یو پر اکس مشتق منفي یو پر اکس مربع رالی، دلته مې درته ولیکل. اوس تاسو په دې لیمیټ کې وګورئ څنګه کولی شو دا برخه سره خلاصه کړو او په دې بل کې قیمت وضع کوي. مساوي په څه شي رالی؟ کوساین یو پر لایتنی. کوساین یو پر لایتنی مساوي په څه شي راځي؟ کوساین صفر او کوساین صفر هم مساوي په یو. یعنی د دې سوال وروستی جواب یو. اخري پایله څه شي سوله؟
کولی سو د لوپیتال قاعده د صفر ضرب لای تنی او لای تنی منفي لای تنی شکلونو لپاره وکارو. جواب دی مستقیم یې نسو کارولی، خو که چیرې تاسې دا شکلونه لومړی صفر پر صفر یا لای تنی پر لای تنی ته بدل کړئ نو بیا کولی سئ د لوپیتال قاعده ورته وکاروئ. که څوک د لوپیتال د قاعدې نه استفاده نه کوي او غواړي دا شکلونه ساده کړي، د دې شکلونو ساده کولو لپاره تاسو مجبور یاست چې دا به لومړی دې ته بدلوئ. یعنې پرته د لوپیتال د قاعدې نه د استفاده کولو بیا هم که دا سوالونه څوک په نورو طریقو حلوي باید لومړی صفر پر صفر یا لای تنی پر لای تنی ته بدل کړي. نو تاسې کولی سئ هر ډول صفر ضرب لای تنی او لای تنی منفي لای تنی لومړی په دې شکلو باندې د بدلولو وروسته د لوپیتال د قاعدې په